سپیلني لوګیا کول د نظر ماتې دپاره یا ځینې خلک په کوڅو کې را ډکې مکې راټول کړي بیا په یوه مخصوصه طریقه باندې ځینې زنانه هغه لوګیا کوي د نظر ماتې دپاره نو دا کوم شرعي ثبوت نه لري او نه کوم شرعي علاج دی سپیلني که څوک د خوشبویي دپاره لوګیا کوي بیا خو پکې بیخي مشکل نشته دی او که څوک د نظر ماتې دپاره لوګیا کوي د تجربې په اساس چې واقعا د یو چا په تجربه کې دا خبر راغلی وي چې دا نظر ماتې کې حق نظر ماتې کې کار کوي نو تجربتاً به پکې بیا مشکل نه وي خو دا علاج شرعي نه دی شرعي علاجونه د نظر ماتې دپاره شته که نه اخري دوه صورتونه دي سورة الفاتحه ده آیت الکرسي ده احادیث مبارکو کې بعضې نورې طریقې هم راغلي دا کومې طریقې چې ذکر شوي دي دا به شرعي سړی نه ګڼي که د تجربې په اساس وي نو بیا به پکې کوم مشکل نه وي خو که ځان ترې وساتلی شي او هغه شرعي طریقې اختیار کړی شي لکه بعضو ته ما اشاره وکړه دا به ډېره غوره بهتره صفا او ځلانده خبره وي السلام علیکم ورحمة الله